اسی خبر به دتکم حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما یو فقیر راغی لوی خلق د لوی خلق ظلم ډیر لوی امنګ ظلم واړه دي نو مالم زمنګ داسې دی چې الله رب العالمین دې قبول کړي خو به هر حال مشکل ده ډیره مشکل ده حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک ته فقیر راغی ورتوی اید جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسے مبارکا راغلم ډیر ضرورت مندم مال ته می ضرورت دی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی اید خدای بندوا سره دی ضرورت دی ورتوی بی بی می بیمار دا تا تراغلما ورتوی اید اللہ بندہ تلارشا مال بدرشی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک توی اید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیعہ زکاة پس راغلیم زکاة راکا اور توی اید خدای بند تپوس مکا و زلال شا وکار بدیوش حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رورتا جواب لیگی اے حسین ابن علی اے زمارورا کور کی سشتکنا ورتوی اید ادی او دادا زویا کور کی سنشترے سچومات ازان پر انخلاص کرے دے حسن ابن علی ہوئی لارشا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ زویت او آیا عبداللہ بن جعفر آگی تو آیا چھ حسین ابن علی وی کسدر سروی زما پکار دی اللہ اکبر ہاشمی خاندان دے اور توی کور کی چی سوبی گا اخلاص یو خرا سر پاتی دا یو خدا نور ارس اخلاص تی باز دا بعض سائلین اگر ارچا تا سوال نکی او تاستا میں ہم گوڑے ارچا تا موئی زدی مدرسو دے چاندو مخالفت کوم بعض وقت کی دا سے چاندی مگوڑے چھ دی سر دی دین وقار تا صدمہ رسی گی قرآن کریم عزت منگ بانے دا لازمین دا چھ مدرسہ دی لس شتابا دیکھو پس سرک مو دی کٹا چاولے ہو چگے دی وہ چھ سابس چاندی روڑے عیسیان و ویندان ٹول تیری کی جدا سوئی دا دوی چاندو جماعت نہ جوڑی گی نزد دے سے چاندو سخت مخالفم اللہ رب العزت منگا پدے نئی مکلف کری چشل چتا مدرسہ جوڑا کاو چاندے غواڑا ولی بچاندہ غواڑو قسم دے زان ٹکا طالب خلق چاندہ دروڑی چدا کار برابر خمنگ علتا کمزوری و اللہ دے رحمو کی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک با فرمائل چی دیش نزانو ساتے دا لازمی خونا جدے جماعت کے ماربل لگے یا جماعت کے ٹیلونے لگے یا جماعت کی چکم دیتا دا سیلنگونا کہ دے پارا چاندے مگوارے کتا سے ہوئی چھ مولی سے زمانگا الحمدللہ دا چاکڑے دے دا سیلنگم چاکڑے دا ٹیلونم چا لگولی دا یو مومن خور لگولی اگه خپل پیسې را لګلی خپل پټه خرڅ کړي او دای لګولی چې لګي الله پاک دې توفیق تاسو ټولو درکې چې په دې جمعات کې سرو زرو دیوالونه جوړ کړي هغه باندې زما سره خو یاد ساتي دا چاندا به ګوره من کلم نه غوښتي الله به زمون ګورا الله جل جلاله ستا مکان ته نه ګوري ستا دې سجدي ته ګوري چې دا سجده ته چا د پاره لګي په دې ځمکه باندې نو اصل چیز هغه اخلاص ته نو چاندي او دویم دا چې د مدرسې ضرورت به ارچا تویم نه ارچا تور رواني زما د مدرسې دا ضرورت دی او زما مدرسه کې طالبان دی وګي دی او دا دی معنا بل اور چا په بونیر کې تاسو کو میډیا والا راغلی زما بیانو نو مانه تاسو نه کول ما ساده جوابونه ورک ما زه په دې سوزن نه پوهیږم فقیر سره الحمدلله د خدای نه ډیر زه ترازیم بس ډیر شکر دی الحمدلله لو یا
مدرسه جوړه شو جوړیږي با ما ته بار ملکونه رابطي کیږي څه شي دې پکار دی او څه شي خدایا زما چې څه پکار دی هغه صرف تا سره دی هغه سره هغه ایمان کامل خدایا دا نعمت ترا نصیب کا خدایا نور ارس ډیر دی تاسو لم دا خبره کوم چې ارچا ته به خپل ضرورت نه پیش کې غوري چې زما دا کار دی او ګدار سره برابر کی او دا زما ضرورت ته نه 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 هغه سائلینم ډیرو خيارو ا د نبی علیہ السلام زمانه ته نږدې خلقو هغه ډیرو خيار خلقو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی اخرى اولگا قیمت لگوا اور توی زمادوخ قیمتان تنش ادا کولے اور توی زب ادا کما اخرى اولگا ورتوی اے حسین ابن علی دا اغا اخدا دا اغی اخی بچے دے چکل دا دی مور لنگ شلا اخی دا بچے روڑلو سردار کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اخی پی اس کے لی بیا نبی علیہ السلام دعا اکڑچ یا اللہ دی پا مال کی برکت واچوا نو اللہ رب العالمین دا اغی اخی دا بچینا منگتا دا اخرا کڑی دا منگ یو اخم پا پیسو باندی خرس کڑی ندا زکا چی دا دعا دا جناب رسول اللہ دا نو قیمت نشرا کولی خم دا سبی در کم او قیمت خبر بیانے کے قیمت گرام دے اغویم گورے برکت منی اغویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا او یقینا چې د حضور پاک دعا کې برکت نه نور بل اس کې برکتی خدای دې زمونږ استاد سي په زړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا برکات او غروب را وګرځي نبی علیہ السلام امت ته دعا کړی دا کله نبی علیہ السلام د امت د پاره حضور پاک دعا نه وکړي موږ به ټول تباوي دا خو د حضور پاک دعا ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دا اللہ دی زمانگا استاذ دے پارا دعاگانی قبول و منظور کی حضور پاک ویل خدای زمان دا امت بخن نصیب کا اگر که دی گناہونا دا غرونم درانوی اللہ تورت بخن نصیب کا نبی علیہ السلام تب خدای وی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى نو دا حضور پاک رضا پسکے دا چھ دا ٹول گناہگار امتی اللہ ابخی نو عبداللہ بن جعفر افرمائی رضی اللہ تعالی عنہما چھ اخریر قیمتی دا گورے گورا قیمت نه لگوم اغاورت وی زیدا سزا کی لگوما کداغین خبر شولی اسر چدو خسرت زانم را وقف کی تب مور سر راشی اورت وی وایا سدی وی زمارور تا یو سائر راغلے دے اغیت وی زکاة راکا اورت وی ما سر زکاة خبر پریدا دانچ زکاة را سر نشتا اوس چې چاته ورشي لکه زکات مړه پرې د زکات خو کال مخکې ختم دی پرې دیم که نم پرې دی یاره زکات خو ختم دی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اے د خدای بنده تلاړ شه زکات تپوس مکوه کور کې څه ضرورت دی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ته اوښه راغله ها حسن ابن علی غواړي اے د کاکا بچوڑیا دادی اوخا او که زما پسر دی خکیگی زمدر ن قربانی ما حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار تلاڑ اوخای د جلب ننیولی دا آواز کی دا اوخا خرسوما سوک دا اوخا اخلی یا اللہ چې د حضور پاک د شونډو سره شونډې مبارک د چا لګېدلې وي بې غیرته کار به کلم نه کوي سیدنا حسین ابن علی ورته مخې ته راغی ورته وی رورا اوښه خرڅې وی اوښه خرڅومه نو که دا اوښه ډارک ورته یوسې څنګه وی
وی اے زما گران رورا اسنا چې زورت اوخه کورته ادروما او دا غي بچو ضرورت نقدو پیسو توی نو دا چا ضرورت رفع کول پکار دی حسین ابن علی لگے دے عبداللہ ابن عمر پر آگے ورطوی دا اوخی قیمت تے آیا دا اوخی قیمت سمر دے دا غیرتی پلار زوی ور باندے راگے حسن ابن علی توی دا اوخی قیمت آیا ورطوی پلار دی پا عدالت باندی او انصاف باندی مشہور دے او خانی تاسی خرسی کڑی دی خپل قیمت او لگوا ارچا سر غسڑے سودام نشی کولی بس تاسی امیش مالدار پاتی شوی بس پلو قیمت پہ او لگوا حسن ابن علی توی رضی اللہ تعالی عنہما وی دومرا پیسے شوی وی دیر خدا هم دومرا پیسے کی پیسے ورطور کرلی نو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ مبارک د خپل کور نه دس روان شو لکه کور دلته او د داس روان شو عبد الله ابن عمر ورته وی الحمدلله عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وی یا حسن رضی الله عنه تو خو دې خلاړي کور دې داس دی او داس رواني عبد الله ابن عمر ته وی بزلک چا سره میکار دی چا سره میکار دی هغه ته لګ ورزما اور تو کار دے وہی آبادی تدا سے لارو سٹیم بعد عبداللہ ابن عمر سوچ داو کچھ در واپس دا اوخ دا خرس کو دا پیسی دی کور دنوڑی چاہتے ورکی وہ تپو سے وہ لگوا اور پس غل را روان شو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما را روان دے وزے کی حسن ابن علی رضی اللہ عنہما اولی دلو چیو کستے غاڑا ورکڑا ورطو اے دخ دے بندہ تا باندې ټیم ډیر تیر شو تا انتظار کو ما تسکار پیدا شلو تا پیسې والا اورته اے حسن ابن علی زما کار بیگا الله پورا کړی دے ورته اے د خدای بنده اوس مان قبول کا اوس مان قبول کا اورته اے دا امام الانبیاء غیرت پیغمبر نوسیاں ما چاہتا سوال کرے نو ما چاہتا نو ایلی زما ضرورت رب العالمین بیگا پورا کرے دے ورطوی وایا چان دی قرض آغستی دی ورطوی دا زما خپل معاملہ دا بس ما چاہتا بس کاتا ختم شوی دا ورطوی نا کد چانتا د ځان د کار د پاره پیسې راغستی چې زه به در سره کار کوم نو دا پیسې والا قرض کی ادا کا دروغ به راته نه وی رښتیا راته ووایه هغه د چا نه پیسې راغستې وي چې زه به در سره 10 ورځې مزدوري وکړم ماله د 10 ورځو مخکې پیسې راکړه چا سره یې ځان ګاڼه کړی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک دعا وکړه چې یا الله مال یقینا امتحان دی خو به ورته غاړه ورکړه و استا به دا خیال راغلی چې حسن ابن علی سره به زکات او مال زکات نه دی راکړی والله بیگا ستان وړاندې 3 کسان راغلل یو د یمنو یو د شامو یو د مدینه منورې اوسیدونکو راته وی اے حسن ابن علی چې زکات در سره وي مونږ ته راکړه نو ما سره په کور کې 300 چیلې او ګډې وي په 3 کسانو می 300 واړه تقسیم کړلې هغه زکات نه وړاندې لاړم ما سره زکات پاتې نو چې کله تللو یو کس په خپو باندې معذورو ما ته وی اے حسن ابن علی دا خو مال دی دا زه بوتللی نشم نو ما سره غلام ور وقف کړلو یو سره می غلام اولیګلو که ما سره غلام وی ما به درته غلام خرڅ کړی ورته وی د امام الانبیاء نوسیه پرون چې تا باندې کومه شیبه تېره شوې ده ما ته حال ټول بیګا جناب رسول الله بیان کړی دی امام الانبیاء می خوب کې ولیدله رات
زما بچوڑے در سر سرگردان دے زما بچوڑی تری دومره تکلیف پیدا کړی دی زه د شپې لاړم ضرورت مې رفع کړلو اے حسن ابن علی زما د پاره تا تکلیف برداشت کړلو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک میں فرمائل ادا سے چل رہے زه خوشحاله یم زه خوشحاله یم خفه نه یم خدا پیسې باخلې په ایمان یې ووایه موږ به ضرورتمند دپاره قرض چانه راوالو او اول خو چا د زکات نه ورکو چې ورکوې نو بیا ورباندې ګورګورې سنډو چې ګوره ما درته زکات درکړی او تا نه زما احسان هیر شو نارونو دا زکات به موږ ورکو دا خیرات به موږ ورکو خو په دې پسې به تکلیف نه وي حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی زما نیکه مبارک فرمایلی دي زما پلار ته مال مې پلار ویلي چې کم سړی چاته زکات ورکی یا خیرات او صدقه ورکی او دی په هغې باندې دوباره ګورګورې اونه سنډلې پښتو کې درته یم معنا هغلی بیا تکلیف ور اونه رسولو چې اما درته پیسې درکړې وې اما زکات درکړی و اما خیرات درکړی و د نبي علیه السلام فرمایي چې ده ورباندې احسان اونه زباتلو جنت کې زما ګاونډیتوب دی مبارک شي